وچکالي ورځ تر بلې زیاتېږي، خو موږ لا هم داسې ونې کرو چې هره ونه هره ورځ 100 لیتره اوبه څښي او تر 300 مترو شاوخوا اوبه راجذب کوي. دا دومره سپیره او زهرجنه ونه ده چې حتی مارغان هم پکې ځاله نه جوړوي. دا د لاچي ونه ده. د نړیوال څېړنیزو راپورونو او همدارنګه خدای بخلي شهید مولانا خانزیب هم په خپل کتاب شتمنه پښتونخوا کې لیکلي دي چې د لاچي د بوټو څخه لره او بره پښتونخوا ژغورل پکار دي. دا بې خونده او خطرناک بوټی په استرالیا کې د جبو ځمکو لپاره اعلان کړی شوی و. د نن نه 40 کاله وړاندې د خوارجو په مرسته دغه عذاب لرې او برې پښتونخوا ته راوړل شو. د ونو او بوټو پوهان وایي چې د لاچي بوټی د اوبو دښمن دی، ولې چې هره ونه هره ورځ 100 لیتره اوبه څښي او تر 300 مترو شاوخوا اوبه راجذب کوي. د دې بوټي په پاڼو کې زهرجن اثرات وي، نو ځکه خو مارغان هم پکې ځاله نه جوړوي. دا دومره سپیره ونه ده چې حتی سیوری قدرې نه لري چې یو څوک ورته کښېني. زموږ بدمرغي دا ده چې د نختر، څېړۍ، جلغوزو، توت، بوکیاڼه، چینار او ګورګورو په وطن کې زموږ خلکو دا زهرجن بوټی په هر غر او لوړ او جوره کې کرلی دی. د لاچي د تباهۍ یو مثال د بوټو پوهان د پاکستان د ګمبېله سیند وچوالی ښیي. ویل کېږي چې کله نه د دغه سیند پر غاړه د لاچي بوټي نال شول، نو دغه سیند یې په تدریجي ډول سره له وچوالي سره مخ کړ. د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د څېړنو پوهانو دا ثابته کړه چې د لاچي بوټی د اوبو لپاره ډېر خطرناک دی، خصوصا په هغه سیمو کې چې طبیعي بارانونه پکې کم کېږي، لکه جلال آباد، پېښور، کویټه او داسې نورې سیمې. باید زموږ او ستاسې لویان او پوهان دا غږ پورته کړي چې دا بوټی ختم کړي او د دې پر ځای په غرونو کې زموږ د خپل چاپېریال غوره او قیمتي بوټي وکرل شي. دا وه زموږ د دې ولې خپرونه. خدای دې وکړي چې ستاسې په خیر تمام شوي وي. زه چې بیا ستاسې پر وړاندې مخاطب کېږم له یوې نوې موضوع سره او له نوې معلوماتو سره، تر هغې مې په لوی رب سپارم. د الله په امان.